کله ته آیات الکرسی یو بند اولولی او ماسختن سملی نو الله تبارک و تعالی یو محافظ مقرر کی، یو محافظ حفاظت کون کی فرشتہ اللہ په د مقرر کی وی ته د حفاظت کوا. او حدیث مبارک کے راضی د سارا پورے دے بندت شیطان نزدې کې دی نشیخا یو پہ دا اللہ د طرف نہ محافظ مقرر شي د حفاظت کی. تاسو بلی دی اکثر چې حوادث راضی مصائب راضی دا د شپې ډیر راضی، ډیر مشکلات او مصائب چې راضی هغه د شپې راضی. نو چې څوک ماسختن ادکیږي د دواړو جهاد نو سردار فرمای او د آیات الکرسی اولولی په د الله د طرف نه یو محافظ مقرر شي او د سو پورې چې د سبا کړي نه دی. حدیث مبارک کې راځي د تب شیطان نه نږدې کیږي. نو کوشش کو خوب ټیم کې دا وایو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی چې کله بنده او دس او کی او دس نفارغ شي دے دا دعا غواړي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. دا دعا غواړي او دا سپس دغه وی اشهد ان لا اله الا الله بیا وی اللهم اجعلني من التوابين اللہ ما د توبه استون کو نو وګرځي، اللہ ما د پاکی کون کو نو وګرځي. حدیث مبارک کې راځي فتحت د پارا ات دروازې د جهنم د جنت کولوش کده په کومه دروازه داخلي دل غواړي وي داخلي دي. نو سړی چې د ورځې 15 ټیم اودس کوي او دا سپسې دا معمول وګرځي چې دی 15 ټیم دا دعا غواړي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وې د پاره ات دروازې د جنت کولوش. نو چې هر او دس پسې سړی دا وای او 15 ټیمه دته د جهنم 15 ټیمه دته د جنت دروازې کولوش چې دا دعا وای ات دروازې د جنت دته کولوش. نو 15 ټیمه د ورځې دته د جنت ات دروازې کولاویږي چې کله دې دا دعا وای. نو کوشش کو چې کلم او دس وکن او دس پسې دا مسنون دعا دا او احادیثو کې نقل شوی دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا. نو کوشش کو چې او داس نفس د دې دعا ورت کو. رب العالمین دې عمل کولو توفیق راکړي او ان شاء الله سبا کا